سره ټولې مینې سلام دي. السلام علیکم. خیر دی چې ښه یې ټیک ټاک. او چې یو بس پرون خو دوه ګاډي درغلي دي او انشاءالله نن کوشش کوو چې دوه ګاډي نور ته ولیږو او بس نه کړو ورته ووایه مونږ خپله چکر هلته کوو. صحیح شو؟ الله پامان. السلام علیکم. څنګه څنګه خیر جوړ ټیک ټاک دی مونږ کېره نشي څه حساب دی هغه لرګي چې هغې څه حساب دی وکړو یاره نه که پرون خو مونږ چې کوم دی هغه ما له دوه ګاډي لیږلي دي او سهار فکرې نه کال راغلی و چې ما لږ زیات راورسوي. ښه زه صحیح ده که نه بس تا خو هسې پرون مزدوران لګیا کړي دي او چې هغه درې څلورو ګاډي غواړي بس کوشش وکړه چې نن ولا ګاډي څلورو په ځای پنځه ولېږه. دا ګوره ډېره غټه کمپني ده چیک بورډ صحیح ده او زه چې ځو هغه ځای باندې چکر وو چې څه پوزیشن دی. ډېره ښه ده نیکه. زه راغلم. زیا گزاره نه شوی کوم ځای لري زیا زیا داسې کار دی که نه چې سات خان پسې به ورشم نورم خو څه وسیله پاتې نه شوه او دا درې څلور ورځې مې کار هم نه دی کړی نو که د شل روپۍ راله راکړې نو راځم او تا به هسپتال ته بوځم ښه الله به دې روح کړي ور مه خطا کوه ښه زویه خدایا پاکه ته راباندې خپل رحم وکړې خدایا پاکه کله مې زوی بیماري او کله مې ښځه بیماري او کله مې لور بیماري یوه مسله خو نه ده هغه سات خان ته مویې نو هغه راله شپارس کو په کار یې ولګولو خدایا زه اوس کار له لاړ شم او خپله خپل زوی ډاکټر ته بوځم اوس سات خان ښه ده پسې دا زه حجرې ته تلم السلام علیکم. وعلیکم السلام. یعنی که درشه څنګه چلې ټیکه ده له کاله نه تلې میرا جي دا کار به درته څه ووایم الله دې راباندې خپل رحم وکړي خو بس کله مې زوی بیماري او کله مې ښځه بیماري د دنیا قرضونه راباندې راوړېدلي دي نیکه اوس مې زوی بیمار دی او تاسو پسې زه حجرې ته درتلمه خو بس ښه به تاسو ما دلته ولیدې هغه زوی مې هسپتال ته بوځم ما یې کله کې پیسې مې راله راکړې چې هغه پې هسپتال ته بوځم 100 روپۍ دې به کار وي یاره نیکه چې 1000 روپۍ وي هم به هم کار وکړي انشاءالله دا څه خبره ده ماړه 100 روپۍ دا والا په داسې کار وکړه دا زر نور هم والا حاجي هسپتال څه پته نه لګي ضرورت پرې شي دغه به شي دا والا یاره الله هم جنتي که نیکه چې تاسو یوه ښېګړه هم زه نه شم میرولې دا تاسو ما سره بار بار دا ښېګړې کوئ الله هم جنتي که نیکه بس خدای دې خوشحاله که او موږ به تا ته دواګانې کوو نور که به چې وي راوي نور هم وایه الله دې خوشحاله کړه ډېره مهرباني هغه مونږ کې شي شو به ماشاءالله کا خو ډېر روان دی ها او ګاډي به انشاءالله زه خو وایم چې مال ډېر دی او سلو پنځه به ډک بس کوشش وکړه چې هغه علي خان له مال پټېټ ولېږي دا چې خفه نه شي سړی پوه شوې نه نه نیکه بېغمه شه نه پوره 15 ګاډي انشاءالله ورسي هغه لکه شي نه به خفه کېږي انشاءالله. د اسحاق خان سره خو وکړي چې کله م راباندې سخته راغلې ده نو خالي لاس یې د حجرې نه نیم رالېږلی زویا زویا سترګې وغړوه زویا اوس په الله پاک خیر کړي الله پاک به دې ته روغ کړي زویا اوس زه تا هسپتال ته بوځم که نه ها اوس به ټیک شي راځه زویا راځه راځه زویا اوس په خدای پاک خیر کړي هغه منشي څه حساب دی هغه سات خان چې هغه کس ته کړو په شفارس رنګ یې کړو نو هغه کس ما ته خو دې کسانو چې نظر را نه یاد
یا نه کار خو درې مورز چې کار غره د پچوټې دی کور کې ورته مسلې دي او ما په کور ته سوال جواب نه غلې او صفات نه لګي بده څه کار وکړو منشي جی بس سوال جواب وته کا بس ته سبا نه تم راځه صحیح ده او مهرباني وکړه کسان لګیا کا دلته موږ مخکې مالونه غواړي او دا مزدوران کم دي او دوه درې وسره نورم کا پوه شوې زه بس منشي بازار نظم او تاسو سوال جواب مو کو باقي بس کار سنبال کو نور کسان مسان برابر کا صحیح ده ډیر کار سنبال الله سلام تاسو كده كذا كشاف هو غادي ولا خبر اورا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه کشاف بالله شکر دې تاسو خیر ټیک ټاک ها موشي صاحب خیر خو دې یاره خیر دی او نیک راغلی پټی ته په خپل چکر والے هغه دا سوال جواب کو چې وتی سبا نه کار لمر راځي ولې موشي صاحب ما ته خو کور کې بیماری ده کنه بس هغه راغلو د درې چټیان دي کړي دی هغه چې را بل کله پځې ولګاوه هغه ته وشي سبا نه کار لمر راځي الله دې را باندې خپل رحم وکړي موشي صاحب دا ډیره مهرباني امين امين السلام علیکم وعلیکم السلام ساتان څنګه وای کنه دا شاف غیر ساتان یو خدمت مې وای کنه تاسو یو احسان ابدل شي مې رولې خان او تاسو په ما ډېر احسانونه دي او داسې کار و تاسو چې کوم ټیکدار سره زما خبره کړې وه که نه نو هغه زما زوی بیمار و او یو درې ورځې چټي مې کړې وه د هغې په وجه زه د کار نه رابعد کړم نو اوس خان ما باندې قرضونه هم ډېر زیات شوي دي او خرچې نه هم خرابې وه د کار مې هېڅ درک نه لګي نو ما که تاسو ما له چا سره د کار خبره وکړه نو ډېره مهرباني وي دا الله بخیر کی ما یو مرګره دی اته یې نو څل کړی په کار وسري تا په کار دی ها هم ته چې خلک کوم کړل دي هغه له ورشم نن به په کار کې ها سیده جي ډېره مهرباني الله هم خوشحاله کړه بس دا زه ورځم السلام علیکم یاره ساتان تاسو بری کړو او دوی ما ته ویلو چې هلته ورشئ تاسو په کار ولرئ نو څنګه ترتیب وکړو نو اوس هم زما خبره شوې وه د کار د ښه ضرورت هم دی خو زه داسې کار وکړم موټرسایکل او موبایل پیدا کړه تاسو موږ رابطه کړو سبا انشاءالله راځو ښه صحیح دی انشاءالله هېڅ کې مهرباني خوشحاله زه شکر دی دوکان یې خو کولو دی السلام علیکم وعلیکم السلام نیکه څنګه یې ښه خیر دی نیکه زه خو چاره لېږلی یم ما ته یې وي په کښتونو موټرسایکل یې ورکوي صحیح ده نو یو ملګري مې هغه له هوټل کې خبره کړې ده که تاسو ما د یو موټرسایکل او یو موبایل په کښ راکړو نو ډېر غټ کار وکړو وبشي بیا کوم نو کوم یو موټرسایکل به راله راکړي بار ولاړ دی ته راشه ما ته لږ وښایې که نه مرګري څنګه مهرباني مخلوق گاډي او موبایل درکو پکښ را لزړونه چې صحیح ده کنه صحیح ده ټیم په ټیم راوړا سره چې بیا ته مسله جوړه ان شاء الله ان شاء الله کښ په درته تاسو ما نمبر هم دې پیسې هم درته راځي ډېره مهرباني دي خوشحاله لاړې السلام علیکم یا الله ستا لږ لږ شکر دی خدای پاکه چې ما ته د ښایسته روزګار راکړه یا الله ته مې په کار کې برکت واچوي السلام علیکم سر جی
سرجي ستاسو اډر دی بهر ولاړې ملک روزي دا اډر ما نه واخلې. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورور. راغله استاد. او جی دا ولې دي دا ستاسو اډر دی. ها مهرباني. ډیر استاد یو کار درالو کو. جی جی. دې سره بوتل له مارکیټ نه راوړې په منډه باندې هغه پیسې به خیر درکړم. یره جی خپکیږي ورانه ځکه نه چې زمونږ کور ډېر خوشې دی کې دي او بس دا څه چې خدای پاک راله مزدوري وکړه کنه دا د ما ډېر شي دا زه ما وړ بچی مې دی غوډه ځان رسوم صحیح ده خپکیږي ورانه نه الله پامان. زمونږ په لار دا غلوم څه پته نه لګي. صحیح الله پامان. خپانه شو جی. دغه تکینو دغه طرف بس په دې لار باندې په دې ټیم خلک راځي. بس حاضر کوشه. دا مې په کوشونه راکې ماما روکی دا مې په کوشونه راکې خدای ته وګوره کسته Vale, vamos, dejo ahora. Dejo ahora. Dejo, ya acércale. Dejo ahora. Vamos. یا پروردګاره دا خلک خو موږ مزدورۍ ته هم نه پرېږدي څه په سوالونو په مینتونو ځان له کار روان کړو خدایه پاک دا خو زما لومبۍ ورځ وه زه مې خوشحاله وم زه د ما د بچو رزق به روان شي هغه دا خلک خو زما مزدورۍ ته هم نه پرېږدي یا الله زه به اوس هغه لږ کش د کوم ځای نه پیدا کړم خدایه ما خو دغه له شل روپۍ ګټلې وي خدایه ما وي بس زما د بچو رزق به روان شي په دې ځنګل کې به خدای پاکه زه اوس څه کړم یا الله یا الله زما مددگار شي خدای پاکه دا خلک خو ما خپلې هغه د کلارې مزدورۍ ته هم نه پرېږدي زه به اوس څه کوم غلې ډاکې به شروع کوم خدایه یا الله په ما خپل رحم وکړي